آیا داسې کیدای نشي چې دا مذهبونه د انسانانو خپل اختراعات وي؟ آیا ته ثابتولی شي چې اسلام رښتینی دین دی؟ آیا ته په قرآن کې د یوې معجزې مثال ورکولی شي؟ بې له شکه ډېر مذهبونه د انسانانو لخوا جوړ شوي دي. په رښتیا سره د قرآن له نازلېدلو یوازې 100 کاله وروسته مسلمانانو له چین څخه تر هسپانیې پورې په ځمکو واکمني کوله. دا څنګه وشول؟ موږ لاره ورکه کړه او کټ مټ د نورو خلکو په څیر شو. زموږ د متقابلو پوښتنو لړۍ ته ښه راغلاست. په دې لړۍ کې موږ هغه سختې پوښتنې کوو چې ملحدین یې پوښتي. کله چې تیار وئ موږ پیل کولی شو. زه تیار یم. آیا مذهبونه د انسانانو اختراعات کیدای نشي؟ هو، همداسې ده. ډېر مذهبونه د انسانانو لخوا جوړ شوي دي، خو اصل پوښتنه دا ده چې آیا دا مذهبونه د بریالیتوب لامل کیږي؟ انسان د تجربې، علم او لید په برخه کې محدود دی، ځکه چې زموږ عمر ډېر لنډ دی. مګر هغه څوک چې په بشپړه توګه نامحدود دی هغه خالق دی. د خالق نه پیل شته او نه پای. نو څرنګه چې هغه له وخت او امکان څخه پورته دی، هغه لا یتناهي علم او تجربې لري. ځکه نو موږ باید د هغه خبره واورو. نو کله چې انسانان مذهبونه یا ایډیالوژي جوړوي هغه د ناورینونو لامل کیږي. تاسو دا ټول د انسان په لاس جوړ شوي مذهبونه لیدلی شئ چې زموږ په شاوخوا کې دي. که ورته بت پرستي ووایاست، که شرک، که کمونیزم، سوسیالیزم، فاشیزم یا هر هغه بل ازم چې نن سبا خلک یې پسې روان دي، دا هیڅ ښه پایله نه لري. مګر اسلام یو استثنا ده. موږ باور لرو چې اسلام حق دی. دا د خدای له لورې راغلی او یو الهي دین دی. دا د قرآن له لارې یو نازل شوی الهي ایمان دی. کله چې موږ دا په دقت سره پلي کړو ښې پایلې ګورو. لکه د اسلامي تمدن تاریخ ته وګورئ چې تر 1000 کلونو زیات مسلمانانو د نړۍ په ټولو مهمو برخو کې مشري کوله، لکه ټکنالوژي، علم، ښوونه او روزنه، کتابتونونه، تمدني پرمختګ او فلسفه. د مثال په توګه کله چې موږ خپل ایمان جدي وګاڼه مسلمانانو په دې برخه کې د نړۍ مشري کوله. مګر کله چې موږ دا د نورو نظامونو، ایډیالوژیو او اغیزو لپاره پرېښود، لار مو ورکه کړه او موږ د نورو خلکو په څیر شو. او همدا علت دی چې نن په نړۍ کې له کومو ستونزو سره مخ یو. آیا ته ثابتولی شي چې اسلام رښتینی دین دی؟ په قرآن کې داسې معلومات شته چې په اومه پیړۍ کې یو عرب شپون ترې خبرېدی نه شو. قرآن ډیر ژور افکار او ډیر پیچلي تاریخي حقایق لري چې یو انسان پرې نشو پوهېدلی. هغه انسان چې نالوستی و هیڅ کله ښوونځي یا پوهنتون ته نه و تللی، نه په یوناني پوهېدو، نه په ایرمي پوهېدو او نه له عربي پرته بله ژبه زده وه. هغه به څنګه دا ټول افکار په قرآن کې یو ځای پر ځای کړي وو؟ سم تاریخ، سمه فلسفه، سمې لارښوونې او سم حقایق. د راتلونکي په اړه سمې وړاندوینې چې رښتیا شوې. د مثال په توګه د قرآن د 40 سورت په 55 آیات کې قرآن دا وړاندوینه کوي چې دا نړۍ به مؤمنان نیسي. که تاسو ایمان راوړئ او نیک عملونه وکړئ تاسو به د دې سیارې واکمن شئ. دا د هغه کسانو لپاره د الله وعده ده چې ایمان یې راوړئ او نیک کارونه کوي چې هغوی ته په ځمکه کې خلافت یعنی واکمني ورکوي. نو دا په دې معنا ده چې دا یو پیشګویي وه او په حیرانونکې توګه د قرآن له نزول څخه یوازې 100 کاله وروسته مسلمانانو له چین څخه تر هسپانیې پورې په ځمکو حکومت کوه. دا څنګه وشول؟ نو ځکه زه باور لرم چې اسلام حق دی، ځکه چې وړاندوینې یې رښتیا دي. قرآن کې معلومات سم دي، تاریخ یې سم دی او هیڅ ډول واقعي یا ساینسي غلطي پکې نشته. په قرآن کې هیڅ داسې څه نشته چې غلط وي. نو قرآن د اسلام سرچینه ده او ځکه اسلام حق دی. آیا د قرآن د معجزې بل مثال ورکولی شئ؟ بالکل، ډیر مثالونه شته خو زه د ټولو د بیانولو لپاره وخت نه لرم. مګر په قرآن کې ځینې واقعیتي بیانونه شوي دي. مثال په توګه د یوسف علیه السلام کیسه ډیره اغېزناکه ده. موږ له تاریخي پلوه پوهیږو کله چې یوسف علیه السلام په مصر کې اوسېدو. دا د پخوانۍ پادشاهۍ وخت و کله چې هکسوس خلکو پر مصر حکومت کو او پر هغه وخت کې د پاچا لقب فرعون نه و. او قرآن د یوسف علیه السلام د وخت پاچا ته فرعون نه وایي، بلکې قرآن هغه ته یوازې پاچا یا ملک وایي. خو کله چې د موسی علیه السلام وخت راشو چې نوې پاچاهي وه نو لقب ناڅاپه په فرعون بدل شو. نو د موسی علیه السلام پاچا ته فرعون ویل کیږي او د یوسف علیه السلام پاچا ته چې له موسی علیه السلام څخه شاوخوا 400 یا 500 کاله مخکې ملک یعنی پاچا ویل کیږي. نو د اصحابو کرامو لپاره دا کومه لویه خبره نه وه. چا فکر کوه چې فرعون او پاچا یو شی دی؟ خو نه، دا یو شی نه دی. نن موږ د هیروګلیفیک یعنی لرغوني مصري لیک څخه پوهیږو چې د یوسف علیه السلام په وخت کې پاچا ته فرعون نه ویل کېده، ځکه چې هغوی فرعونان نه وو، هغوی هکسوس وو، هغه بله کورنۍ او بل قوم وو. او د موسی علیه السلام په وخت کې نوې پاچاهي پاچا ته ځکه فرعون ویل کېده چې په هغه وخت کې دا لقب د مصر د واکمن لپاره کارول کېده.
نو دا یو داسې توپیر دی چې په قرآن کې شته خو په انجیل کې هم نشته. آیا په هغه وخت کې دا معلومات چاته نه معلوم؟ د پیغمبر علیه السلام په وخت کې دا بالکل چاته نه معلوم، ځکه چې هیروګلیفیک یو مړه ژبه وه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هیروګلیفیک د لوستلو وړتیا نه درلوده، لا څه چې هغه ان په عربۍ لوستلو هم نه پوهېدو. موږ پوهېږو چې پیغمبر هیڅ ژبه نشو لوستلی، هغه سبق نه ویلی. قرآن دا په واضحه توګه وایي چې هغه امی و، یعنی نالوستی و. هغه نه ښوونځي ته تللی و او نه کومه کډمۍ ته، او نه یې کوم استاز درلود چې ده ته لیک او لوست وښایي. قرآن دا په ډاګه کوي چې محمد صلی الله علیه وسلم نه په لوستلو پوهېدو او نه یې لیکلی شو. نو که داسې وي هغه به څنګه په مصر کې پر معبدونو لیکل شوي هیروګلیفیک لوستلی وای، نو هغه ته دا معلومات نه و معلوم. دا خبره یوازې په 19مه پیړۍ کې هغه وخت روښانه شوه کله چې هیروګلیفیک د اروپایي لرغونپوهانو لخوا وپېژندل شو، نه د مسلمانانو لخوا. اروپایي مصرپوهانو هیروګلیفیک رسمونه پرانیستل او بیا موږ پرې خبر شو. زموږ د پوښتنو د ځوابولو څخه مننه. موږ به لا نور سختو پوښتنو سره بیرته راشو. سمه ده، کومه ستونزه نشته. هغه پوښتنې راوړئ او موږ به هم انشاءالله خپله پوره هڅه وکړو چې ځواب یې کړو.